راولي د سرو د سپینو زرو چې خرچه کې سړی د هغې نه بهتر دی. او نورې خبرې رسول الله په دې حدیث کې وکړې. ملګري ویلې بلا یا رسول الله ولې نه ای د الله رسوله نو قال ذکر الله ورته ویې ویلې چې تاسو د رب العالمین ذکر کوئ. یو ذکر دم دی چې سړی د الله د امر موافق په محمد رسول الله باندې درود ووایي. درود معاذ بن جبل به ویلې یو سړی په هغه وخت کې د الله د عذاب نه بچ کېږي چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود او د رب العالمین تذکره وکړي. داسې انسان سره به د رسول الله مینه وي او د ده مینه د محمد رسول الله سره ده. داسې انسان له به الله رب العزت هدایت نصیب کړي او د داسې انسان د زړه به رب العالمین ژوندی کړي. د زړه د ژوندي کېدو لپاره اتلس اسباب یو درس کې ویلې شوي دي. یو سبب پکې په رسول الله باندې درود ویلو، د هغه تذکره، او خاص کر چې سړی به الله په دې دین د اسلام باندې ثابت قدم یې پاتې کړي. په لسوارات باندې به ډېر ښه مزېدار تېرېږي.